الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د مساجد نهم ادب داده چې کله اذان وشي نو د منځ نه مخکې د مسجد نه وتل ندی پکار، الا دا چې ډېر زیات سخت عذر راشي نو پاغي باندې خیر دی. خدا د ادب نه خلاف دي چې یو انسان د اذان نه وروسته بیا د مسجد نوزي او په بل سکار پسې ځي. امام مسلم رحمت الله علیه او حدیث ذکر کړی دی د ابو الشعثاء المحاربی رحمه الله پر روایت سره فرمای چې ما واوریدو د ابو هريره رضی الله عنه نه چې هغه د یو کس په باره کې بر فرمایل، هغه کس چې هغه ابو هريره رضی الله عنه ولیدو چې د اذان نو وروسته په مسجد باندې تیریدو، مطلب د مسجد نه وته، نو ابو هريره رضی الله عنه ارشاد فرمایو چې دا کس چې د ابو القاسم صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کنیت ده چې د ابو القاسم نافرمانی وکړه، نو داسې طریقه اختیارول چې سړی جمعات تراغلی او د اذان نو وروسته بیا د جمعات نوزي، یا د اذان نو وروسته د جمعات تلاړ شي او نور سکار الته وکي او دا غینه بعد بیا واپس راوځي، دا د جمعات او د مساجدو د آداب خلاف دي. نو دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې کله مونږ په مسجد کې موجود یو او اذان وشي نو د جماعت نه مخکې د جمعات نه دی راوتل پکار.